دا اداره یو وخت کې افغان رشیا وار د روس او افغانستان د جنگ په دوران کې ډیره غټه اداره وه، اولنۍ اداره وه د ټول. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، دنیا د خو خلکو نه ډکه ده او دنیا په خو خلکو آباده ده. په دغه خو خلکو کې نن حیات آباد او د حیات آباد بیا د هسپتال، دا کوم هسپتال کې چې زه ناست یم، نو موږ سره د دې چیف ایگزیکټیو سید محمد الیاس صاحب دا موږ سره ناست دي او داسې به ووایو چې دا اداره د دې د دمه روانه ده. مطلب دوی پکې ډېرې زیاتې منډې تړلې والې. نور به تاسو سره دوی خپله پیژنګلو کي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه حال سر خیر دی؟ بالکل الحمدلله. پهله خو سر ستاسو ډېره مننه، ځکه ستاسو دا ټیم ډېر زیات قیمتي دی. ځکه ما په دې یو څو منټه کې ولیدل چې ستاسو مصروفیات څه دي او د چا سره دي. لږ خپله پیژنګلو کې، د هغې نه پس بیا ما ته د هسپتال باره کې لږ ووایي سر. سید محمد الیاس مې نوم دی. بنیادي طور باندې د دیر اوسېدونکی یم اور دې شعبې سره وابستګي مې تقریبا 15 کال راسېده. دا اداره یو وخت کې افغان رشیا وار د روس او افغانستان د جنگ په دوران کې ډېره غټه اداره وه، اولنۍ اداره وه د ټول ساوت ایشیا. خو دا ورو بیا د وخت سره هغه انټرنیشنل ریډ کراس چې کله واپس لاړه، نو دا بیا ورو خرابۍ طرف ته لاړه او بس په ختمېدو وه چې زه بار ملک یم. هلته نه چې زه واپس رالم نو بس دلته 89 to 91 زه پاتې شوی وم او دا ډېره یو عظیمه اداره وه. د خلکو ډېر خدمت یې کولو، افغانیانو او د پاکستانیانو دواړو. خو بس هغه انټرنیشنل ریډ کراس ته تلو نه بعد چې دی نو د دې سچویشن بیا ډېر زیات خراب شو او دا بیا لکه ډېر په خراب حالت کې وه چې کله زه واپس امریکې نه رالم نو ملګرو زه مجبوره کړم چې دلته راشم او دې کې بیا انوالو شم او بس هغه بعد له ناخواسته بس دې کې انوالو شوم او هغه تقریبا 15-20 کاله دې خبرې وشو. هغه ورځ ده او دا ورځ ده هم دې کې موږ اوسه پورې ګیر یم. البته بس دا د الله لاک شکر دی چې نه اداره نه صرف موږ ریوایو کړه، ریهیبلیټیټ هم کړه، بلکې الحمدلله د الله په مدد سره او د خلکو دعاګانې وي، د مریضانو دعاګانې وي چې هغې ښه ټیک ټاک ترقي وکړه. او اوس زما یقین دی چې زموږ دا اداره د ټول تھرډ ورلډ دپاره یا د هغه ملکونو د لو ان میډل انکم کنټریز دپاره چې دی دا یو ماډل دی د کامپریهنسیو فزیکل ریهیبلیټیشن یا جامع جسمانی بحال. ماشاءالله جی. دا راته ووایئ ډاکټر صاحب، تاسو له چې کوم د مریضان راځي، لکه ما بار ولیدل نو زیاتر پکې لکه دغه مریض چې د چا ملا ماته وي، د چا د خپو د شلوالي مسله وي یا د چا سټ مات وي، نو کتونکي به دا غواړي چې تاسو سره کم قسم له مریضان راځي او بیا ستاسو د طرفه چې هغې له کوم سهولیات دي، نو دا له کتونکو سره خپلې خبرې شریکې کړي. جی جی بنیادي طور باندې خو اداره جوړه شوې د سپاینل کارډ انجریز یا د چا چې ملا یا سټ مات شي دا هغه خلکو دپاره وه او هغه هم صرف پوسټ ټرامیټک یعنې حادثاتي طور باندې چې چا سره داسې وشي. خو موږ ورو الحمدلله د وخت تېرېدو سره دې کې هغه چې کوم غیر حادثاتي وجوهات دي د سپاینل کارډ انجریز، لکه سپانا بیفډا یو پیدایشي یو دانۍ په ملا باندې د ماشومانو هغې د وجې نه هغې معذوره شي، یا چاته د ملا ټي بي وشي یا د ملا کینسر وشي چاته، یا ټرانسوسمالایټس یو وایرل غونته ډیزیز دی، د هغې په نتیجه کې د خلکو د سپاینل کارډ انجري وشي. نو اوس مونږ دا ټول کنډیشنز هم شامل کړي دي الحمدلله. بیډ کیپاسټي اوس مونږ 125 ته رسولې ده. دې سره مونږ اوس پولیو د نه چې کوم متاثره خلک دي، پولیو یو انتهایی خطرناکه بیماري ده، خلک ماشومان ورسره شل شي. خو د بده مرغه حکومت یا نورې ادارې بین الاقوامي هغوی د هغې په پریونشن خو کار کوي، خو د دې نه چې کوم خلک متاثر شي نو د هغوی په ریهیبلیټیشن باندې بیا څوک کار نه کوي. نو مونږ د تیر شوي 2-3 کالو راسې په هغې باندې هم کار شروع کړی دی او هغې نه علاوه مونږ دریم یو کم کار چې مونږ شروع کړی دی هغه د کلب فوټ یعنې کوم ماشومان چې د تاوکړو خپو سره پیدا شي د هغه ماشومانو مستقل علاج به مونږ دلته شروع کړی دی. د څو پورې چې د سروسز او د خدماتو او د اپلاینسز او د اکوپمنټ تعلق دی نو الحمدلله په انټرنیشنل سټینډرډز باندې
په ترقی یافته ملکونو کې چې د دې ټولو مریضانو په کومه طریقه باندې علاج معالجه کیږي، کم سروسز چې هغې ته میلاویږي، کم اکوپمنټ او اپلاینسز چې هغې ته میلاویږي، هغه ټول مونږ دلته الحمدلله خپلو ټولو مریضانو ته په درجه اتم پوره کوو، بالکل فری اف کاسټ، هیڅ قسم خرچه د چا کیږي نه، تر دې پورې چې زموږ سره کم مریض داخل دي دلته نو هغې سره یو اټینډنټ یا یو پیواز ورته مونږ پښتو کې وایو، یعنی کم د هغه خیال ساتونکی کس چې دی نو هغه سره مونږ چې داخل کو نو هغې له بیا 6 ډوډۍ مونږ دلته کې ورکو، او الله پاک په دې کې ډېر لوی برکت اچولی دی، ځکه مونږ دلته کې په دې اداره کې دا زمونږ دعوه ده او دا زمونږ نعره ده چې پیشنټ از د باس، یعنی مریض چې دی هغه اصل کې باس دی، مریض د عزت وړ چې دی هغه مریض دی، ځکه د مریض په وجه باندې دا اداره ده او د ادارې په وجه باندې دلته کې د کار کولو والا سټاف دی. نو زما ټول سټاف مونږ په دې خبره پوه کړی دی چې که مونږ هر څومره چاله مفت سروسز ورکو د دې باوجود به عزت هم د هغه کوو، نو مونږ دې له صرف مفت سروسز نه ورکو بلکې د هغې عزت نفس هم نه ورکو. دا کوم چې کتونکي ناست جي تاسو چې څنګه د پښتونخوا خبره وکړه نو ظاهره خبره زموږ ډېر لیدونکي په ټوله نړۍ کې هغه پښتانه دي. دا وایي چې کوم لکه یو مریض غواړي چې هغه دلته راشي او داخل شي، ظاهره خبره په ټوله ایشیا کې چې لکه دا یو اداره ده رش به هم کافي زیات وي، تاسو له به شفارسونه هم راځي، یو بل به هم درته وایي ما اوس په دې لږ وخت کې دا څو ولیدل خلک چې لکه راځي تاسو له، نو د مریض د داخلي جي دغسې سیسټم دی ځکه ډېر خلک به تاسو ته ناست دي ځان پوهونه به غواړي. دا زمونږ بدقسمتي یا تاسو چې ورته هر څه وایي چې زمونږ 125 بسترې دلته کې مستقل اویلیبل دي او 125 مریضان زمونږ سره 24 غنټې دلته لکه ټول کال 365 ډیز دلته مونږ سره موجود دي، خو د دې باوجود مونږ په سر نشو رسولی، مریضان ډیر زیات دي، ټول پاکستان کراچۍ نه تر کابل پورې مونږ دلته مریضان راځي. نو دې کې زمونږ پرایورټي داسې ده چې ډایرکټ خو یو مریض اډمټ کولی نشو. دویمه دا چې زمونږ څونه مریضان دي دا د مخکې نه ډایګنوز شوي، په هسپتالونو کې ټریټ شوي، ډېر زیات اخراجات هم د غریبانو شوي، خو د هغې نه بعد دی بیا په کورونو کې بیډ سورز وکړي او ډېر زیات د مشکلاتو ژوند دي د غریبانو. نو چې کله مونږ ته هسپتالونو ډایرکټ خلک ریفر کړي او کله د کورونو نه او د رشته دار او تعلق والا خلک چاته ووایي او مونږ ته راشي. دغه جي یو اخرنۍ پوښتنه لرم، کوم خلک چې ناست دي تاسو ته او اکثر لمونږ په کورونو کې دا ولیدل چې د کم مریض سره دا رقم واقعه وشي، د سپینل کارډ یا سټ مات شي یا خپونه معذوره شي، نو بیا اکثر تاسو لیدلی تاسو له چې کوم مریضان دلته راځي د هغې به د ډوډۍ دا به لګېدلې وي، نو زموږ چې کوم دا کتونکي دي ته که څه داسې پیغام وي د سپاینل کارډ انجری چې هر څومره مریضان یي خلک یي متاثرین یي نو د هغې بدن کې د حساسیت ختم شي، هغې ته دا پته نه لګي چې د هغې خپې د هغې شته او که نشته، که تاسو که مار هم د هغه خپه وچیچي نو هغه ته پته نه لګي، او همدغه وجه ده چې د درد د نعمت نه چې کله انسان محرومه شي نو هغې بیا په کټ کې عام انسان چې دی هغه د شپې د 10 نه 12 پیرو پورې په ډډه اوړي، ځکه چې د هغه بدن چې په کومه ډډه هغه پروت وي نو هغه لږ ورته درد چې کله وشي نو دی په ډډه واوړي، که دی ویښیږي او که په خوب کې خو په ډډه واوړي. لیکن کم خلک چې د درد د نعمت نه محرومه شي نو هغې بیا او د درد ته زه نعمت ځکه ویم چې دا په دې موقع باندې دا یو نعمت شي بیا نو هغې بیا هغې ستړي کېږي نه، هغې ته پته نه لګي، نو هغه په یو ډډه باندې پروت وي. زمونږ دا بدقسمتي ده چې په هسپتال کې چې کله هغې داخل شي نو ډاکټران او نرسان هغې دونه تکلیف نه کوي چې هغې یو 10 منټه 20 منټه وباسي او هغې په تفصیلي په دې خبر باندې پوه کړي چې که دا مریض تاسو هر 2 غنټې بعد په ډډه نه اړوئ په کټ کې نو دته به بیډ سورز جوړېږي یا پریشر سورز به ورته جوړېږي. نو دا هیڅ قسم څه دونه ډېر زیات ټیکنیکل کار نه دی، خو د بده مرغه اول خو په هسپتالونو کې دا بندوبست نه وي، او که څوک تکلیف کوي نه چې هغې ټرین کړي، او که څوک ټرین هم شي نو په کلو کې بیا خلک چې دی نو هغه په دې خبرو باندې یا بلیف نه کوي یا پوهېږي نه په خبره باندې پراپرلی، نو د دې وجې نه خلکو حالان کې د بیډ سورز پریونشن چې دی دا یو جاهل انسان هم کولی شي، او ما داسې خلک لیدلی دي، داسې زنانه مې لیدلي چې هغې هېڅ قسم سکولینګ د هغې نه شوی، خو د هغې باوجود هغې د خپل بیمار خاوند یا د بچي
په کلونو لس کاله هغې خپل معذوره خلک ساتلي په کور کې او هغې بالکل یو داغ هم په هغې باندې نه او د هغې وجه دا چې هغې بار بار د هغې صفایي کوي، هغې په ډډه اړوي، هغې لمبوي، هغه چاپي کوي، د هغې خدمت کوي. نو زمونږ د بعضې کارونه داسې چې هغه عام خلک هم کولی شي، خو د خلکو دا تمه چې بس دا به اسپتال کوي او دا به ډاکټر کوي. نو دا اگر چې دا بنیادي طور باندې دا غلطي خو د اسپتالونو ده چې ځکه خلک اول اسپتالونو ته ځي چې د چا ته سپاینل کارډ انجري وشي نو مخکې اسپتال ته ځي او دا بیډ سورس دوی ته عام طور باندې د اسپتال نه شروع کیږي. موږ سره چې 93% مریضان چې دي هغه د بیډ سورس سره دلته کې موږ سره داخلي. نو دا بالکل پریونټیبل دی او که خلک لږ ورته د حساس شي او لږ ورته د پوهېدلو کوشش وکړي. نن سبا خو انټرنیټ باندې هر شی اویلیبل دی، که خلک بیډ سور یا پریشر سور چې دی دغه کړي یا د هغې پریونشن سرچ کړي نو دنیا میټیریل به ورته میلاو شي. خو خلک بس فضولیاتو کې خپل وخت ضایع کوي او دې خبرو ته خیال نه دی. نو زما دا ریکویسټ وي خلکو ته چا په کور کې هم چې د سپاینل کارډ انجري نه متاثره یا د هیډ انجري نه متاثره یو کس چې هغه په خپله په ډډه نشي اوښتی نو هغې دي دا بهترینه طریقه د هغه د پریونشن یا د بچ کولو د بیډ سور نه دا ده چې هغه دي هر 2 غنټې بعد په ډډه اړوي او که هغه په کښېناستی شي او یا په ویل چیر کې کینی نو هر 10 منټه بعد یا 15 منټه بعد د هغې پریشر ریلیف دی کوي، یعنې ځان دې لږ غونته د لاسونو په زور باندې اوچتوي. که په خپله مریض د لاسونو هم د هغه معذوري او ځان نشي اوچتولی نو رشته دارو له پکار چې هر 10-15 منټه بعد هغه لږ غونته اوچتوي څو پورې چې موږ ته راغلی دي. یو ځل چې موږ ته دلته مریض راورسي نو موږ بیا نه صرف دا چې د هغه رشته دار ټرین کو، هغې په دې خبره باندې پوه کو چې دا پریشر سور څه شی دی، دا ولې جوړیږي او د دې نه انسان څنګه بچ کیږي، بلکې بیا زمونږ داسې زمونږ ګریجویټس موږ چې کوم خلک دلته کې ریهیبلیټیټ کو هغې ته موږ خپل ګریجویټس وایو، مریضان ورته نه وایو. نو دی بیا شل کاله 40 کاله هم چې دی ژوندي دي ته به بیډ سور نه جوړیږي ځکه هغې پوه شوي په دې. ستاسو یو نړۍ مننه. قدرمنو په دې اسپتال کې موجود یو او کومې خبرې چې دوی وکړې نو حقیقت دا دی چې ما ته په خپل ځان هم د دې خبرو څه پورې پته نه وه. نو مخکې به ځو انشاءالله تعالی او کم چې دا دې څه ووې نو کوشش کوو چې دا د دې کیمرې په سترګه تاسو ته وښایو. ما سره اوسئ.